د قربانۍ ورځې را روانې دي اضحیه ورته وایي په عربۍ کې موږ ورته قرباني وایو او تیره جمعه مې د قربانۍ متعلق یو څو مسایل درته ویلي وو ما خلک څاروي اخلي نو ما درته د نصاب خبر هم کړې وه چې قرباني په چا واجب ده او دویم مې راته د څاروي م ویلي وو چې په کوم څاروي قرباني کېږي قرباني څه شی دی زما وروڼو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابو تپوس وکړو ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا الله رسوله دا قربانه څه شی دی نو رسول الله مبارک او فرمایل سنت ابیکم ابراهیم دا ستاسو د نیکه د پلار د ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو بیا صحابه تپوس کوي چې زمونږ پکې څه دي ما لنافع موږ پکې چې قرباني وکړو د هغه طریقه خو شته خو موږ له پکې څه ثواب کېږي که نه کېږي ټیک ته د ابراهیم علیه السلام طریقه چې موږ جمدی کو یو ښه خبره ده خو ثواب زموږ پکې څومره کېږي هغه مقدار راته وښایه نو رسول الله مبارک فرمایل وی چې کم څاروی لالی د هغې په شا چې څومره ویښته دي د هغې برابر نیکۍ درته میلاویږي او که ګډ دی لال کو چیلې د هغې په شا چې څومره وړی ده او د چیلي په شا څومره ویښته دي د هغې برابر ثواب درته میلاویږي گونه دومره پکې اجر دی او دومره پکې ثواب دی او بیا رسول الله مبارک فرمای من وجد ساعتا من المال چې څوک مالداري د هغې بیان ما تېره جمعه درته کړی چې په چا قرباني واجبه د مالدار څه ته وایي او فلم یضحي د قرباني ونه کړله نو فلا یقربن مصلانا ډېرې زمونږ جومات ته نه راځي عیدګاه ته چې بلکل را نشي دی زمونږ عبادت خانه ته بالکل را نشي ګور دا سخت وعید ورته زمونږ طالبان وایي زورنه ورته مونږ تاسو وایو دا دومره سخته زورنه چې راځي معلومیږي دا چې دا قرباني مضبوط شی دی دا واجبه ده خامخا وکړي او پیغمبر مبارک په دې کې لس کاله حضور پاک چې مدینې ته تللی مدینې منورې ته یو کال رسول الله مبارک قرباني نه ده پرېښې په دې لسو کالو کې یو کال نه ده پرېښې او کله یې دوه ګډانه ملال کړي دي نبي علیه السلام یو ځل یې دوه ګډانه لال کړل برګ ګډانو لماور او چې کله علالول دواړه ګډان نو دواړه خسیانو ټکېدلې چې ورته وایي زموږ بعضې خلک وایي په ټکېدلي ګډ او یا غوی قرباني وي نه صحیح یو سړي وایي اندامونه یې کم دي دا ټوله غلطه خبره ده حضور پاک چې په کومه ګډانو قرباني کړې ده هغه ټکېدلي دا ښه قرباني ده ولې دا څاروي سروبي دا اعلی او دا سروبي نو په دې څاروي قرباني کولی شي بلکې مستحبه ده بیا نبی علیہ السلام فرمایلی دی حدیث دی وی د قربانۍ پر ورځو کې د قربانۍ د څاروي حلالولو نه بهترین عمل بل نشته او چې د قربانۍ څاروي د حلال کو نو وینه لا په ځمکه نی پرته چې الله ته رسېدلي او الله قبوله کړي نو بهترین عمل دی زما وروڼو نو چې څوک مالدار دی او صاحب نصاب دی ما تاسو ته تېره جمعه بیان کړی دی ادې قرباني وکړي دا زمونږ د مسلمانانو یو لوی شعار دی ګورئ خلک د خپل پلار نیکه چې جمدې ساتي نو بوت راوړي والا ولګوي په چوکونو کې بوت ولګوي په غټو غټو شاهراهونو کې بوتان ولګوي او په خپل کور او په بلډینګ د پاسه بوتان ولګوي ولې وی په دې به زما د پلار جمدي وي د پلار میشن به جمدي وي خلک وی لکه دا څوک دی دا فلان کې دی دا د سچ کارنامه کړې ده چې د لندن په چوک کې او د امریکې په چوک کې او ځای په ځای د بوتان لګېدلي دا څه کارنامه کړې ده نو خلک د هغه کارنامه ذهن ته رامخکې کړي مونږ چې مصر ته تللي نو مصر کې هلته کې د فرعونیانو چې کومې مقبرې دي احرامات مصر هلته لاړو نو هلته کې بیا د هغه انجینیر د هغه کس بوت لګولی و غټ بوتې لګولې و لکه څه نوم یې ومانه نوم یې شو ابوالهول لوی بوتې لګولې و نو خلکو به بوت ته کتل ابوالهول هلکه دا بوت ته څه دی دا جي ابوالهول دی لاندې ورته لیکلي مو په کتبه باندې
د څه کارنامه ده د دې دا احرامات چې جوړ کړي دي ډیزایننګ او دا ارس دا خود جوړ کړي دي نو خلق نن سبا انګریزان خد چې انډونیشیا ته لاړم زه په دې غټ غټ بوتان ما په انډونیشیا کې مولیدل حالانکه د مسلمانانو ملک دی بوتان جوړول او بوتان لګول او مجسمه لګول دا په شریعت کې منع دي دا د هغوی په دې دور د انګریزانو تیر شوی دی او دې انګریز دا کارنامه کړې و دا کړې و نو بوتان یې ورته لګولې دي زمارونو بت پرستی او بوتان لګول په شریعت کې منع دي او حرام دي نو د ابراهیم علیه السلام کارنامه ده نو د ابراهیم علیه السلام بت خو ته نشي لګول داغه تصویر خو نشي لګولې نو داغه اسلامی طریقه باندې داغه جون او داغه طریقه جمدې ساتل دا قربانی ده ته چې ګورې بوت ته نو تا ته به انګریز یادېږي هغه لوی سړی به درته یادېږي چې دا کارنامه کړې ده نو خلک وایي چې داسې مونږ له هم پکار ده دقه رنګې په ازبکستان ته لاړم په تاشقند کې د امیر تیمور بوت لګېدلی و غټ او د امیر تیمور چې بیا کم ساینسدانانو د هغې غټ غټ بوتان لګېدلي نو سړی خامخا وګوري دا بوت د څه دی یاره دا خو دا کارنامه کړې ده دا خو مونږ له هم پکار ده نو اوس مونږ له خو بوتان منع دي نو مونږ ته الله څه وایي قرباني وکړه بس دا ټوله دنیا کې قرباني وشي دا څه شی دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو ابراهیم علیه السلام داغه طریقه وترکناه علیه فی الاخرین داغه طریقه تر قیامت پورې جمدې روانه ده او څومره بهترینه طریقه ده په بوت څه کې بلا پیسې لګې ا مجسمه چې جوړه خو په لکونو کروڑونو روپۍ په لګيږي او د خدای دشمنی بیره ده او ګناه بیره ده دلته څه چلو شي دلته به قربانیو کې ذبح به وکړي تا تم فایده ورسېدله غریبانانو تم فایده ورسېدله بچي به دې غوښه وخوري رشته داران به دې غوښه وخوري میلمانه به دې غوښه وخوري او ثواب به دې موشي او رب العالمین به راضي شي دا یو طریقه شو د ابراهیم علیه السلام زمارونو ډیر خلک نن سبا لیبرل خلک راوته دي زړه مو پوخ شو په یو جمعه کې راته د هغوی یو خبره د فیسبوک او د نیټ لوی غم جوړ کړی بکی بنیو لګیا به یو نن سبا بیا لیبرل خلک هغه خلک چې هغه ځان دینداره ګڼي په منځ کې د دین دشمنان دي هغوی په فیسبوکونو باندې لګیا دي او څوک کمنټسونه ورکوي او څوک لګیا دي په فیسبوک لګیا دي وی قربانۍ ته څه ضرورت دی دا لکونه روپۍ او کرونونه روپۍ او روبینو روپۍ برباد شي وی دی په دې د غریبانانو له ولې نه ورکوي ګوره زمارونو دا د اسلام په جامه کې د اسلام دشمني دا غریب له ولې نه ورکوي چې دا قربانۍ کوي بیا خو به حج له څه له ځي حج له مزه دا پیسې هم غریب له ورکوي بیا خو به وی چې عمرې له مزه عمرې له څه دی دا پیسې غریب له ورکوه نو زه به راته بیا به وی جومات هم مه جوړوه کور مونځ کوه دا پیسې غریب له ورکوه خبره خلاصه شوه کور منځ کوه جومات ته رسېږي جومات جوړی دا په کروڑونو روپو په جوماتونو لګې بس کور جوړوه که نه څه ضرورت دی چې جوماتونه جوړی هېڅ ضرورت نشته دا به وایي کور منځ کوه بیا به وایي مدرسې ته هم ضرورت نشته بس آنلاین درسونه کوې که نه دومره کروڑونه روپۍ پې ولې لګوې دا خو نه وی چې کالج ولې جوړوه په دې ډېرې پیسې لګي دا خو نه وی چې یونیورسټي ولې جوړوه دا پیسې غریب له ورکه په دې ډېرې پیسې لګي دا خو نه وی چې پبلک سکولونه مه جوړوه او په دې ډېرې پیسې لګي دا غریبانانو له ورکه او آنلاین درسونه کوئ دا خو نه وی چې پرون دې د زوی وادو او په هغې دې 50 لکه او 100 لکه روپۍ ولګولې دا پیسې به دې غریب له ورکړې وې که نه ولې په زوی په واده باندې 10 ګډانه لال کړل او 3 میخې دې لالې کړې او بلا روجې دې پخې کړې او شادي حال کې دې بلا پیسې ورکړې او لور له دې بلا کالي وکړل او د دنیا جوړې جامې یو جوړه دې په یو لک روپۍ په 2 روپۍ واغېسته او لونو له جامې او رشته دارانو له جامې ټول له جامې اخلي څه ضرورت دی دومره ګرانې پیسې چې لګې دا پیسې په غریب ولې نه تقسیمې دغلته نه ګورې دین ته سترګې خړې کړې بیا وی چې لور دی وادي نو د لور په واده څونه پیسې لګې څونه کا سامان ولالې څونه کالي ولالې څونه پرجونه لې او څومره ولا نور سامان اخلي او بیا د هغې جامو باندې څونه پیسې لګې نو دا لکونه روپۍ چې په لور لګې دا غریب وله ورکه که نه هلته سترګې خو صرف قربانۍ ته سترګې خړې کړې دي بیا به زه دا وایم چې روژه هم منیسه دا چې کم تکلیف ته په روژه تېرې نو په دې هلته چې ته دیاړي وکړه دا تکلیف په هغې تېر که هغه پیسې غریب وله ورکه زه به دا درته ووایم چې روژه منیسه دا په روژه څونه تکلیف پتا تېرېږي د دې نه کم تکلیف په ګوړ او په چارې تېرېږي هلته ګوړ چارې وکړه پیسې به وکړې غریب له ورکه بیا به دې منظور هم مه کوه
ولې په مونځ هم ستا لوی تکلیف تېرېږي د دې مونځ په ځای باندې لاړ شه او چې ته مزدوري وکړه هغه طاقت هغې کې ولګوه او هغه پیسې راوله غریبانانو له ورکړه دا څه خبره ده د غریب حق که ته غریب له حق ورکول غواړې نو ته مالدار یې ستا ته زکات شته وله ورکړه غریب له حق ورکول پکار دی تا ته صدقه فطر ویل شوی دی صدقه فطر ولا ورکا غریب له حق ورکول غواړي نو شریعت تا ته وی صدقه ورکا نفلی صدقه ورکا رور له ورکا خور له ورکا میراث کې خپل حق ورکا لور خور له کنه هغه ته د غریب حق نه وي د گاونډي حق پتا لازم دی ورکا کنه او اکثر دا خلک کارخانه دانی کې دا خبره کوي نو په کارخانه کې دا مزدوران لیبران چې تاسو سره سار نمازیګر پورې ډیوټي کوي سونه بونسونه دی ولا ورکړه او چې ته وای چې غریب له ورکوما نو ته چې په لینډ کوزر کې ګرځې او د شپېتو د 1 لک روپو په ګاډي کې ګرځې نو د 15 لک روپو ګاډي کې وګرځه کنه دا باقي غریب له ورکا کنه او چې تاسو د غریب غم دی وي قرباني مکه او غریب له ورکا نو بنگله دې خرڅه کا کنه د کرای کور کې اوسېګا یا راکوټه کور کې ځان لواله دا باقي غریب له ورکا کنه او چې تاسو د غریب غم دی او دا وای چې قرباني مکه او غریبانانو له ورکا نو جیدات دې خرڅ کا کنه دا کارخانه دې خرڅ کا کنه او دا چې کم بار ملکونو کې دی پراپرټۍ دي دا ټولې خرڅ کا ورکه غریبانانو لکنه یعنی خلاصه دا ده چې صرف د دین په جامه کې د دین دشمنی اوس هغه قرباني چې پیغمبر مبارک وته د ابراهیم علیه السلام طریقه ویلې ده هغه قرباني چې رسول الله مبارک 10 کاله مدینه منوره کې کړې ده هغه قرباني چې حضور پاک فرمایي چې او نکړه زما عیدګاه ته نه راځي زما مانځه ته نه راځي سخت زور نه په رسول الله مبارک ورکي هغه قرباني چې دیو نکړله برباد بشي د پیغمبر په سنت عمل کوا د پیغمبر په طریقه عمل کوا زه خپويګم نه پیغمبر خپويږي ځکه مسلمان یم خو زه په دین کې خپل عقل نه چلم زما عقل بسي او د ټولو نه لویه خبره اوس واوره د قربانۍ حضرت ابراهیم علیه السلام خپل بیبي حضرت هاجره راوسته او خپل بچی اسماعیل دی راوسته او د بیت الله په خوا کې دی راکړل د الله په حکم الله د حضرت هاجره او د حضرت ساره د دواړه د ابراهیم علیه السلام بیبیانې دي جګړه جوړ شوې قصه اوږده ده او مختصرا الله پاک حکم وکړ ابراهیم علیه السلام ته چې دا بیبي دې مبوزه او دا بچی دې مبوزه او د بیت الله ځای ورته وښو جبریل علیه السلام نشاندهي کوله موجوده چې کوم بیت الله یې دې راوستی قصه اوږده ده چې ته بل ټیم به راته څه ناسو ویم خو چې نن د قربانۍ کومه خبره راته کوم ابراهیم علیه السلام به کله کله راته او د خپل بیبي او د خپل بچی معلومات به غشتل په دشت و بیابان کې قسم په الله پرې خو دی ایمان دې ته ویل کېږي ایمان دې ته وایي چې الله سوي زباغه کوم عقل به نه چلو الله وی منځ کوه بس کوم به الله وی سارو ماسپخین مازیګر ماښام ماسخوتن کوه زه همدقسې به الله کوم عقل به نه چلم چې یاره پنځه په یو ځای به یې ماسخوتن وکړم که نه سبا به لیبرل راپاسي دا به هم درته وایي چې ماسخوتن به ټول په یو ځای کو خو منځونه دي که نه سبا به وایي دا یاره د ماښام خو دا 3 دي نو دا یو خو پکې نیمګړی شو 4 به یې کړو که نه د دین په کار کې به موږ څه کوو افمن اتخذ الهه هوا خپل خواهش نه به خدای نه جوړو د الله او د رسول تابعداري به کوو دا چې څه الله ویلي دي که ته خدای ته پوه وې خو د خدای خبره کې به ګوتې نه وې د دې لیبرل ته ویم ته پوهېږې که پیغمبر پوهېږي ته پوهېږې که خدای پوهېږي که ته وایې چې زه پوهېږم لاړې د ایمان نه وته ستا خبره اړو زه منم نه او زه خو تاسو ته یوه خبره کوم په دې فیسبوک د هغې خلکو تقریرونه بلکل مه اورئ چې د شریعت خلاف دی سر انګریزي پرېښی دی ټوپی په سر نشته ګیری نشته او کشتنو وهلې ده او د شریعت خلاف لباس یې چولی دی او په بار ملکونو کې په امریکا او برطانیه کې ناست دی او ځان ته ډبل میکونه لګولی دی او خلک ګمراه کوي خلک تباه کوي چې په شریعت برابر دی دا هغه وری ګورې تباه به مو کوي ګن به ګن ګورې د پیغمبر دشمن به د پیغمبر د ناموس دشمن به او تا ته به د قرآن او د سنت بیانوي او 2 ټکي انګریزي به وایي په د انګریزۍ ته خلک چې انګریزي چا ووایي بس خلک وایي دا ډېر لوی شی دی د اردو 4-5 کتابې به یې کتلي په دې خو د انسان نه عالم نه جوړېږي زمونږ طالبان خو 8 کاله مدرسه کې علم وکړي نو بیا ورته مونږ پټکې په سر کو عالم ورته وایو خو چې دی 10-15 کاله په مدرسه کې بیا ښودنه وکړي د ده نه بیا عالم جوړېږي او تا صرف ګیره د خرایلې ده ظالمه
او یا دې مشین کړې ده او ناسته او په دین اعتراضونه کوي او د قرآن او سنت ځان ته د اردو تفسیر مخې ته ښودلې اردو دې کتلې ده او څلور پنځه ټکي د انګریزۍ وې ټوله دنیا دنه متاثره ده د خپل علماو بیانونه اورئ د صالحین او عالمانو چې تا ته عقیده بالکل معلومه ده چې دا د کمې عقیدې خاوند دی او د صحیح عقیدې خاوند دی نو د هغه بیان اوره د بل چا بیانونه مه اوره برباد به دې کړي نو د مارونو ابراهیم علیه السلام دا نه وایي چې الله دا کم خوا بچی بوځم بس زم الله پوهېږي او د الله رسول پوهېږي چې الله او د هغه رسول ما ته څه حکم کوي زه به منم زه به پکې رضا نه چونو چې را نه کوم رسول الله مبارک په عمره کې په یوه عمره کې شپېته څاروي حلال کړي دي څو شپېته حالانکه په عمره کې څاروي حلالول سنت دي مستحب دي فرض واجب نه دي په بله عمره کې اویا حلال کړي دي د غریبانو له دا پیسې ولې نه ورکول په حج کې څو څاروي دي وایه یو څاروي به حلالی رسول الله مبارک سلو خان حلال کړي ده که نه اوس په پیغمبر مبارک هم د اعتراض وکړه که نه او دا خلک یې کوي دا کوي دا مخکې ورځو کې د اسلام آباد په روډونو کې چې کم وخت کې هغه ښځې راوتې وې نارې یې لګولې وې نو هغې کې څه وې هغې بیا چغې والې د پردې خلاف پرده موږ نه منو او ما واورېدل چې داسې چغې والې یا رسول اے رسول سن لو اے رسول سن لو ہمیں پردے کی کیا ضرورت کوئی ضرورت نہیں یعنی پیغمبر له دمکی ورکوي اے پیغمبر واورا مونږ ته پردې ضرورت نشته نو دا خلک به ماته دین ښیي د دې خلکو استاذ به ماته دین ښیي او په فیسبوک به ناست دي او موږ به سره کمنټسونه کوو لاړې توکې په دې خلکو بالکل چې ونه ګورئ نو ابراهیم علیه السلام خپله بیبي راوستله او خپل بچی یې راوستل تکې پرېښودل رو رو لویږي جرهم قبیله خدای راوسته او هغه ورسره آباد شو کله به ابراهیم علیه السلام راته او د دې خپلې بیبي تپوس پې کو او د دې خپل ماشوم تپوس پې کو ته راته دا داسې لوی شو مزېدار خو دقه یو بچی دی او خدای پاک وله سلو کالو کې دا بچی ورکړی دی تقریبا بوډا سپینګیری دی یو بچی هسې زمارونو چې سړی سپینګیری وي او یو بچی پیدا شي او الکی او خشتا او د اسماعیل پشانه لک الله اکبر اب سونه خوخي او سونه بنیاز بینی او سونه بہت گرانی قرآن شریف کې الله تعالی فرمای فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى څوک 12 کاله یا دی کم و بیش خو د ګرځېدو شو د منډو ترلو شو 12 سال تقریبا د منډو ترلو شو دې وخت کې ماشوم ډېر خوږي بیا بوډا پلار ته خپل بچی ډېر خوږي او منډې ترلې ورسره وای دا ډېر خوند کوي چې دا بچی او دا د ګوتې نه دي نیولې او تا سره منډې وي او پلار بوډا دی او داسې ماشوم بچی دی قرآن کې الله دا نه و چې د 12 کالو شو قرآن کې الله دا نه و چې دا تو شو د 9 شو د 10 شو نه چې منډې ترړې پلار سره شروع کړې دې وخت کې کیلاونه د کیلاونه گلدسته د ګل دی منډې تېرو شروع کړې نو د شپې ابراهیم علیه السلام خوب ولید او خوب کې ورته الله وایي چې دا بچی دی حلال کا اوس به څه کېږي د پیغمبر خوب وحی ده زمون خوب دا شرعي دلیل نه دی مبشر دی لیکن لازم نه ده چې خوب کې دې څه ولیدل هغسې دي خو پیغمبر چې خوب وویني ارشتونی بس هغې کې دویمه خبره نی نو الله ورته وایي دا خوب زوی دی حلال کا نو دې څه چل کوي بچي ځان ته کېنو انی ارا فی المنام انی اذبحک بچې زه خوب وینم چې تا زه حلالوم اوس به څه کوو زوی ته هم پته ده چې زما پلار چې دی دا نبي دی پیغمبر دی او خوب یې وحی ده زوی ته پته ده هوښیار بچی دی زوی ورته څه وایي مشوره ورسره کوي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین بابا ستا خوب خو وحی ده ته خو چې خوب اینې خو الله راته حکم کوي امن غلط خوب نی نو یا ابت افعل ما تؤمر چې کوم حکم درته کېږي په خوب کې عمل کوه زما غاړه ستا چړې ته لاندې او د الله د حکم تابعداري حلال کوه دې ته زوی وایي دا نه وایي چې بابا خوب کې دې غلطي نی پیغمبر دې ورته پته چې زما پلار پیغمبر دې خوب یې وحی ده دا ورته نه وایي وره دا خو ویلی شي که نه
دا خو نشي ویلی چې خوب به دې غلط لیدلی ځکه پیغمبر دی خو دا خو ویلی شي که نه چې بابا الله ته سوال وکړه ډېر ګران کار دی چې خدای پاک دا حکم منسوخ کی ولې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله په معراج کې 50 منځونه فرض شو ډېر زیات خوشحاله و ځکه عظیمه تحفه ورته میلاو شوه نو چې واپس راته نو حضرت موسی علیه السلام دې تپوس وکړو څه درکړل الله پاک 50 منځونه وی امت ته طاقت نشي لرلی زما په امت 2 منځونه ونی شو کولی ستا امت به 50 څنګه وکړي ارجع الى ربک فسله التخفیف الله ته واپس شه او ورته ووایه چې الله زما په امت اسانتیا راولي نو زر فوراً حضور پاک لاړ وی یا الله زما په امت اسانتیا راوله 50 نشي کولی وی ښځه 15 کم شو 45 شو بیا راغی بیا ورته موسی علیه السلام وی څونه شو وی 15 کم شو وی اوس هم ډېر دی وی شابه او حضور پاک به هغلته غږ نه کو الله سره ملاقات و هغه وخت کې خو د پیغمبر شان بل شان ته و د الله تحفه وه هغه وخت کې خو چې زر یې ورته وی نو به خوشحاله وي چې بلکل وروستو راځي نو موسی علیه السلام پوهیږي نو بیا لاړ نو الله ډېر دی دا کم کا نو 40 شو نو 15 کمېدل سوله خبره راله 50 نو چې څنګه حضور پاک د خپل امت د خاطره د موسی علیه السلام په مشوره د الله نه سوال کوي چې الله دا منځونه کم کا نو اسماعیل علیه السلام بابا ته نشي ویلی چې بابا الله نه سوال وکړه چې دا حکم بدل کی دا حکم بدل کی خیر دی مری مه پرې کوه لاس دې پرېږي ستا الله په نوم خیر دی خپه دې پرېښي د الله په نوم خیر دی ګوته به پرې کړو د الله په نوم یا دا چې ګډ به حلال کړو الله ته ووایه چې دا حکم بدل کی دا سوال جایز دی منه نه دی ما دله مثال درکړو لیکن ابراهیم علیه السلام د الله محبت کې بچی ته وی بچی څه وکم او بچی د الله په مینه کې دویمه خبره نه کوي او څه وی ورته یا ابت افعل ما تؤمر بابا کوه چې ستا ډر درته میلاوي دې ته ایمان وایي دا پکې نشته اوس مونږ ګډ ته په مساله کې پراته یو جي ګډه لال شي دا پیسې غریب له ورکړه د خدای بنده لال که غوښه غریب له ورکړه غونډه غریب له ورکړه دا په دې عمل وکړه مونږ دې کې نن خبرې کوو چې دا ګډ حلال شي دا څنګه ده دې ته وایي عمل دې ته عمل وایي یا ابت افعل کوه ما تؤمر چې څه حکم درته کېږي دا خو ډېر ګران کار دی تا به څنګه حلالوم چغې ستجدني ان شاء الله من الصابرین که د خدای خوښی نو بابا ما به د صابرینو نه ومونې زه به ډېر صبر کوم په خپل وس به زه چغه هم نه وم او تر څو چې زه په خپل ځان پوهېږم نو لاس او خپې به هم نه راکوم زموږ طالبان دلته سوال کوي چې د پلار د دوی سره مشوره ولې کولی که زوی ورته وایي چې نه بیا به څو یو څو وجې دي طالبان هغه ګرانې نه ویم هغه اسانه درته ویم پلار ته پته وه چې زما زوی دا خبره نشي کولی پلار ته خپل بچې معلومي مشوره کې دا ښکاره کولو چې که بې مشورې وکړم نو خلک وایي په زور حلال کړه سبا به خلک وایي په زور حلال کړی دی مشوره کې دا فایده ده چې څنګه ابراهیم علیه السلام د خدای حکم ته سر تسلیم خم دی او تابعدار دی دقه رنګ اسماعیل علیه السلام هم د خدای حکم ته تابعدار دی مشوره کې دا مقصد او یا دا بعض علما دا هم لیکي چې ورېږه پته ولګي چې زړی دی که نه دی نو که زړی وي د حلالولو جدا طریقه ده او که زړی نی نو بیا به د حلالولو بله طریقه ګورو چې ته خوب کې به رانیسو چې ته به بانه به بوزو یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین او چې کم وخت کې روان دی وای د کور نوزي نو مور ته هم غږ نه کوي وی راځه که نه بچي ځو قرباني کوو علم وتلا نه وایي ډېره ښه ده نو چاړه هم واغېسته او رسۍ هم واغېسته او مور ته وایي بابا مې قرباني کوي مونږ ځو نو مور هم په دې سوچ خو نه ده هغه خو په دې نه ده چې ګینې زما زوی به حلالوي لاړ روان شو نو په لاره کې دا مینا چې ده اوس هم هلته کې 3 جمرات دي خلک ورته شیطانان وایي نو شیطان ورته راغی ورته ودرېده نو چې ودرېد ابراهیم علیه السلام ته ورته وایي څه کوې وی داسې ځو ما اورېدلي دي چې دا زوی لالی
داسې کې په بوډاوالي خدای درکړی دی دویم څو کاله لی د ښکلي وجود ته او سترګو د مخ ته وګوره بس ابراهیم علیه السلام خو پوه شو که هغه یو اووه کاڼي واغېشتل او شیطان یې پرې وویشتل دا شیطان بیا راغی اسماعیل علیه السلام له وی خبرې پلار د کم خوا بوځي وی قرباني کو وی قرباني نه تا لالی وی د ابراهیم علیه السلام غوندې پلار او د اسماعیل پشان بچې داسې بچه ته پلاري چې خپل زوی به حلال کړي او بیا ابراهیم غوندې پلار او ما غوندې بچې ما به حلال کړي نو شیطان ورته وی هغه وی پلار دی چې ما ته الله ویلی وي ځکه دی حلال دی وی ښه چې الله ویلی دی حلال مې دي کې زر وکشه خدای دی بېخو باس نو د بیا خبرې کولې نو یو اووه کاڼي واغېستل غوزار یې پیچو په دا ځمکه شیطان ننوت نو شیطان خو کار دروانه دی د هغه کوشش خدا دی چې د الله او د بنده په منځ کې بعد او لرېوالی پیدا کړي نو بیا راغی ورپسې ابراهیم علیه السلام له ویې ګورې زه د خیر خویمه او مهرباني وکړه د خدای دا مطلب نه دی چې ته زوی حلال کړي د هغه دا مطلب د هغه دا مطلب او لږ مهرباني وکړه الله نه سوال وکړه دا بچي ولې حلالې زما در باندې زړه خفه کېږي ابراهیم علیه السلام خو پوه شو چې شیطان دی بیا پې اووه غوزارونه وکړه دا شیطان په ځمکه ورننوت هغه ادا الله ته خوښه شوې ده نو چې څوک حج وکړي نو دغه درې کاڼي دغه شیطان په دی باندې اوس غټ غټ کاڼي ولاړ دي مخکې سلی و داسې اوږده اوس سعودي حکومت دیوالونه جوړ کړي دي نو خلک ځي او هغه سلی اولی او د ابراهیم علیه السلام یاد پې تازه کوي وترکنا علیه فی الاخرین ابراهیم علیه السلام یاد تازه کوي چې اور چې اولی څنګه نو خلکو ته پته ولګي دا ولې ولم دا دیوال دا سلی ولی ولم دی کې څه چل دی نو خلکو ته پته ولګي اجانو صاحبانو ته چې دا دلته ابراهیم علیه السلام شیطانان ویشتې دي بند کړه ابراهیم علیه السلام دا بند کړه پکې ابراهیم علیه السلام شیطانان ویشتې دي ولی ویشتلې دي نو د ابراهیم علیه السلام چې څومره طریقه ده نو هغه ټوله خلکو ته را مخکې شي د ابراهیم علیه السلام چې څومره طریقه ده نو ټوله خلکو ته را مخکې شي چې دا خو هغه ویشتلې چې چا ونه ویشتل حج ناقص دی نیمګړی دی ټول خلک ځي خلک وایي دا شیطان دی او د شیطان علم بعضې خلک وي داسې څوک کیړی راوباسي ښځې او غرض ولې چا ځان سره غټ غټ کاڼي اوس حکومت نه پرېږدي پخوا به خلکو ځان سره په جیبونو کې غټ غټ کاڼي راوړي او غرضار به پې جوړ کړو شیطان علم دا شیطان نه دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده چې حج د دې نو ځان به پوه کړي نو په هغه طریقه به عمل کوي نو چې بیا مینا ته ور مخکې که نو بیا ورسره مشوره کوي او مشوره هم دقه ده چې ما درته ووې بچې څوک یا اد وتفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین بابا کوه چې څه اډر درته کېږي زه به هغې خلکو نه شمار یم چې ښه زبردست صابرین صبر به نو اسماعیل علیه حلالول ډېر ګران کار دی د بچې نه قسم دی په کور کې چې څوک چرګوټي لوي شي هغه چرګوټي له لاس نه ورځي په خپل کور کې چې کوم څاروي بنده وساتي نو چې حلالوي نو قصاب ته وایي راشه حلالې که دې مخ بل طرف ته واړئ ولې دا هم په خپل کور کې ساتلی نو بیا د اسماعیل علیه السلام غوندې بچې نو چې کم وخت کې بیا حلالوي که نه چې کم وخت کې بیا حلالوي نو بیا ورسره څه کوي بیا ورته هلکه بس پرېږده بس څه پکې چې کم وخت کې بیا حلالوي نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي وی بابا دا رسۍ د څه له راوړې ده وی بچې دا به تا له لاس پې وتړم نو حلالول به اسان شي وی نه بابا ما له به لاس او خپې نه تړې د اسمان فرشتې به وایي چې دا په زور یې تړلې دی او په زور تې سه وباسي
زه خو پر ازاده ته سملم خو د اسمان فرشتې به وایي چې نه په زور یې را سملوړی دی لاس پې وله تړلی دي او لالی به نو ما نه به لاس پې به نه تړی چې زما لاس پې کولوي بابا چاړه به ښه تېره کړي بچی هسې نه چې ته لاس پې وړقې ما نه کار خراب نشي بابا وایي داسې کار وکړه چاړه ښه مضبوطه تېره کړه او بس چاړه له ښه مضبوط زور ورکه او کلس ورکه تر څو چې زه پوهېږم بس زه به لال شوی ما بیا دې لاسونه خپېړه کوم وی ډېره ښه ده نو چاړه یې ورته تېره کړه نو چې چاړه یې ورته څنګه تېره کړو ابراهیم علیه السلام زور ورکوي چاړه کار دې وخت نه کوي نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي بابا لږ صبر وکړه زما خو وی چې ما مه تړه خو نه وتړه هسې نه پلار او ستا غوندې د مینې پلار لاس دې کار نه کوي ما ته پته ولګېدلی ما خو په زور به کلس ورکې خو لاس دې کار نه کوي لاس دې بابا لچي نو هسې نه چې معمولي غوندې خرپ زما دې مری له راشي او پورا لال نشم او د ټوپونه شروع کړم د الله حکم به برباد شي نو لاسونه خپېره له وتړه او بیا ورته څه وایي وایي داسې وکړه بابا چې مخ راله لاندې کا او سټ مې ځان طرف ته کا او لاندې نه مې لال کا وی زما سترګو سره چې ستا سترګې مخامخ کېږي نو دا ستا لاس ځکه رپي لاس دې ځکه رپي چې زما په مخ ستا سترګې لګي او زما په سترګو کې ستا سترګې مخامخ کېږي نو په دې وجه ستا لاس رپي بابا او بابا یو چل به بله مو کړم دا کمیس رانه مخکې وباسه رستو مو باسه رستو که تو وباسې دا به شلېدلې وباسې روغ به نه مخکې نه وباسه نو چې دا کمیس ما نه وباسې او زه که لال شمه نو زما دا کمیس په دې وینو کې لږ غوندې غوپه که او زما مور له یوسې او د ټولو نه مخکې به زما مور باندې زما سلام ووایه حضرت حاجرې باندې دقه یو بچی څو نړۍ ورسره ستړې شوې اسانه خبره نه ده په مکه مکرمه کې په دشت و بیابان کې ماشوم لوی کړی نه ډوډۍ وه نه اوبه وې اوبه خلاصې شوې دي خوراک هم ختم شوی دی او دا مور ورته تړتیږي او صفا غونډ او د مروه په غونډۍ کې منډې ترړې وای خوراک پسې منډې ترړې وای هغه ماشوم اسماعیل چې په غېږ کې په دشت و بیابان کې لوی کړی دی نو مور باندې به څه تېرېږي نو بابا زما دا کمیس په زما مور نه یوسې او زما سلام به ورته ووایې اسماعیل پتا سلام ویلی دی او په خپله رضا باندې د الله حکم ته غاړه شوی دی او په خپله رضا باندې ما لال کړی دی هم خوشحاله او زم خوشحاله او نښه یې دا ده چې کمیس مې دله روغ راوړی دی که په زور حلال شوی وي نو کمیس به خامخا شلېدلی روغ کمیس مې دله دا دی راوړی او بیا به ورته ووایې زما مور ته چې مورې که اسماعیل دې یادېږي که نه نو دا کمیس دی د اسماعیل او په هغې د اسماعیل وینه پرته ده دا راله او دا بویاوه نو د اسماعیل ارمان رجوه الله اکبر ډېر ګران کار دی زمانو مونږ ګډ نه شو حلالولی مونږ وی نه شو حلالولی په کور کې په پنځو شپږو کسانو قرباني واجبي یو حلال یو پلار حلال کړي ښه مالداري وسې کېږي او چې ته ګوټ څاروي وګوري او بېکاره څاروي وګوري په هغې باندې شاړه راکاږي او خپله غاړه پرې خلاصه کړي دې ته ایمان وایي اسماعیل علیه السلام چاړه راواغېسته او بیا تېره کړله او راکاږي چاړه کار نه کوي زور هم ورکوي بیا چاړه کار نه کوي اخره کې چاړه اوچته کړه او د ځمکې له یې راوباروله چاړه ورته وایي چې زه د رب جلیل ومنم خلیلکه ستا ومنم خلیل ومنم که د جلیل ومنم د الله ومنم او دې وخت کې حضرت جبریل علیه السلام د جنت نه ګډ را په مخه کړی دی هغه ګډ چې حابیل قرباني کړی د آدم علیه السلام زوی او په جنت کې لوېده هغه را په مخه کو او د هغه ځای نه حضرت جبریل علیه السلام آواز کوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د الله نه لوی ذات بل نشته دومره لوی ذات ته چې ابراهیم هم
د چړې لاندې زوی وغورځو او زویم خپله مرۍ د الله پاک په حکم د چړې لاندې وغورځوله او د الله نه لوی ذات بل نشته دی الله چې څه فیصله کوي موږ به منو نو حضرت اسماعیل علیه السلام پوه شو چې څه مسله بدله شوه نو هغه څه وایي لا اله الا الله والله اکبر نو ابراهیم علیه السلام هم پوه شو چې بچی بچ شو نو هغه وایي الله اکبر ولله الحمد الله له ثنا ده ګډې راوړو ګډې حلال کې اسماعیل علیه السلام خدای پاک بچ کړه نو په قربانۍ کې دا سوچ هم پروت دی د مارونو چې دا ګډ زالالوم دا غوی زالالوم دا د ابراهیم علیه السلام د بچی د قربانۍ په ځای دا فلسفه نقد پیسې چې ورکې خو دا فلسفه پکې نشته دا فلسفه ده چې تا ته به د ابراهیم علیه السلام د خپل بچی د قربانۍ یاد را مخکې شي او ته به م وایې چې الله که ما ته هم اډر شوی وی زما د بچي د قربانۍ الله ما به هم په هغې عمل کوم او بچی به دې م وایي چې که د ما متعلق د حلالولو حکم زما د پلار ته شوی وی ما به هم د اسماعیل علیه السلام یاد تازه کوم نو څومره په اربونو په کروڑونو څاروي لالیږي نو د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کېږي ګډ حلال شو د ګډ غوښې د مکې فقراو او مسکینانو وخوړلې ګډ او مور له ملغ غوښې راوړې او دوی په خپل هم وخوړلې نو دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شوه ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا الله رسول څه شی دی سنت ابیکم ابراهیم دا د ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده مونږ له پکې څه دي د هر ویښته په عوض کې یو نیکي او د هر ګډ د وړۍ په عوض کې یوه نیکي به تاسو ته میلاویږي زمارونو نو قربانی به کوې انشاءالله العزیز کله به یې کوې څه مسایل خو مخکې تېره جمعه ما ویلي دي د اختر په 3 ورځو کې به قرباني کېږي د اختر په لومبۍ ورځ بهتره ده که په دویمه دې ونه کړه په لومبۍ دې ونه کړه په دویمه کوه خو د هغې نه پکې ثواب کم او که په دویمه دې ونه کړه نو په 3 ورځ د اختر د نور پرېواته پورې نور پرېوتو نه مخکې به حلالې نو په لومبۍ کې ثواب زیات بهتر په دویم کې هغې نه کم په دریم کې هغې نه کم او که په 3 ورځ هم در نه قرباني پاتې شوه د څه عذر د وجې نه پاتې شوه نو بیا به ورسره څه کوې په 3مه پاتې شوه بیا به حلالې نه بس بیا دا قربانی که څاروي دی غشتې ولال کړي دي نی نو بس بیا چاله خیراتي ورکا او که دنه قربانی در باندې واجب وه او تا ونه کړله او د اختر د 3 ورځو نه پس بیا وی چې خو یار ارمان چې مې کړی څه وی نو پیسې چاله خیراتي ورکا او ګورې د قربانۍ ثواب نشي لاندې کولی او د قربانۍ چې کم وبال ستا په سټ راغی د هغه وبال نه ځان نشي خلاصولی توبې به ورسره وباسې استغفار به ورسره وکړي بیا د ورځې قرباني کول بهتر دي د شپې په نسبت د شپې هم کولی شي خو مکروه تنزیهي ده ناغوره ده د ورځې به قرباني کې او شروع به د کم وخت نه کې د اختر د مانځه نه پس چې کم ځای کې د اختر مونځ کېږي په شهري علاقه کې او په غټو ښارونو کې نو چې د اختر مونځ وشي نو د هغې نه پس به قرباني کې او چې د اختر مونځ نه شوی نو قرباني به نه کې یو صحابي حضور پاک مبارک له راغی حضرت ابو برده رضی الله تعالی عنہ وی دا الله رسوله ما خو قربانی د مانځه نه مخکې کړې ده وی شاتو که شاتو لحمن بس وی غوښه دې حلاله دې کړه او غوښې دپاره دې وکړه لیس من النسوک فی شیء چې د الله د طرف نه کم شی و هغه ونه شو دوباره وکړه د اختر د مانځه نه مخکې که چا وکړه قرباني ونه شوه دوباره یې وکړه دوباره پې وکړه البته چې کوم ځای خو اختر مونځ نه کېږي لکه په میرو په بانډو کې نو هلته کې سار د نور د سار وختي هم کولی شي هېڅ پروا نشته د اختر ورځ چې داخله شوه نو بیا هم کولی شي بلکې علما لیکي وی که د چا څاروی په میره کې دی او دی په کلي کې دی او دی هلته چاته وایي چې ما ته حلاله که نو چې څاروی په میره کې دی هلته خو د اختر مونځ نه کېږي نو وختي هم ولا حلالولی شي او که یو سړی په میره کې دی او څاروی په کلي کې دی دی د اختر مونځ نه کوي دی میره کې دی او څاروی کلي کې دی او چاته وایي حلاله که نو دی به حلالۍ کې د اختر مونځ وشي کم ځای کې چې د اختر مونځ کېږي هغه ځای له اعتبار دی نو وروستو به حلالۍ څاروی بیا چې څاروی کله حلالۍ نو بهتره دا ده چې هر سړی دې په خپل لاس څاروی حلال کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس څاروی حلال کړی
په خپل لاس بهتره او که په خپل لاس یې نشي حلالولی یا ولا چل نه ورځي یا نشي زړه باندې کمزوری دی نو بل تام ویلی شي چې مال حلال کا خو ګورې دا نیت هم پکې ضروري دی چې د قربانۍ نیت پکې نیت د خولې ضرورت نشته چې لکې دې مراوسته چې دا د قربانۍ نیت کوم هم کافي ده او بیا چې کله بلې ولا حلالۍ ګورې اسې نه دا ګورې ذهن کې واچوه اسې نه چې پلار لا د اختر په کور کې مثلا 5 سي یو پلار او څلورې زامن دي او پلار لا د اختر جمعات کې نه راغلی بل لورې خور کره تللی دی لا نه دی راغلی بل لورې لور کره تللی نه راغلی بل لورې هم چې تا مبارکوله تللی دی نه راغلی او یو ورور په کور کې دی او قصاب یې راوسته وی حلالوه د قرباني ګورې ونه شوه د ورور له دي اجازت ورکي د مخکې نه د یو ورور له دی یا د قصاب لا یا د یو ورور له دی اجازت ورکي چې زمونږ د طرف نه قرباني وکړه دې ورته ووایي چې که تاسو لیټ شوئ زه څه چل وکړم وکړم قرباني نو چې هغې ورته وایي وکړه ته زمونږ وکیل او قرباني وکړه نو بیا ټیک ده او که هغوی دته نه ویلې چې ته قرباني وکړه او دې د خپل طرف نه قرباني وکړي لاړه قرباني برباده شوه بعد وخت کې پلار دا چلو کی په کور کې څلور کسانی او یو زوی په سعودي کې دی او یو په دوبۍ کې دی او بار دی او دا پلار یې څاروي راوالي وي دا ټولو زامنو طرف نه ما حلال کو دا قرباني د یو منه شوه دا برباده شوه دی به باقاعده هغه دوبۍ کې چې زوی دی او په سعودي کې دی زوی دی هغه نه به اجازت غواړي دی به ځان د هغه وکیل کوي هغه ته به وایي چې بچې قرباني دله وکړم هغه وی وکړه اب ورته وایي چې بچې پلار بابا باله قرباني وکړه نو دا ضرور ده او چې دا کم بچی د سره په کور کې دي او دا پلار د خپل طرف نه کوي بالکل کولی شي څه پابندي پکې نشته خو دا بچی به دا پلار وکیل کې چې بابا ته موږ له قرباني وکړه دا پلار به دې تپوس وکړي چې تاسو له قرباني کومه دقه څنګه ښځه خاوند قرباني کوي او خاوند د ښځې دپاره کوي بس ښځې ته صدقه کړي چې دا پیسې ستا د تر تا ته صدقه شوې او زه پې تا له قرباني کوم نو که ښځې ورته وایي چې او زما له طرف نه قرباني وکړه یا خاوند ورته وایي چې ستا نه قرباني کوم هغې وایي ښه خو بیا ټیک شوه او که ښځې ته یې غږ نه کړی او د ښځې له طرف نه چاړه کېدي نو د قرباني ونه شوه د ښځې له طرف نه یا به په خپله حلالول کوي نیت به کوي یا به بل ته وایي چې ته مال حلاله کا نو هله به ګورې صحیح کېږي ډېر خلک دلته به بل څیز کې خطا کېږي هدی چې پلار یې او څلور زامني او پلار یې یو قرباني وکړي او بیا پیسې د څلورو بچو نه راوالي را تن کړي قرباني عیسه یې ونیسي په میخه کې او پیسې د څلورو بچو نه راوالي او څه ورسره خپلې کې 15 د دم قرباني ونه شوه هغه نور یې مغر کړله د هغه نورو قرباني ونه شوه قرباني چې کومه عیسه نیسي دا به د یو کس نه په شریکه په دوو کسو به یو عیسه نه نیسي بعضې رونه په کور کې پیسې را جمع کړي او په شریکه عیسه ونیسي یو نیمه پیسې یو ورور کې نیمه بل کې او په شریکه عیسه ونیسي او چې عیسه راوړي نو بیا په منځ کې نیمه کې که چا دا لوبه وکړله نو خپله قرباني هم غرقه کړه د هغه نور هم غرقه کړه او که چا د غوښې نیت وکړه چې غوښه به راوړمه نو خپله هم تباه شوه د نورو خلکو هم تباه کړه غوښې نیت به نه کوې نیت به خالص د الله دپاره کوې ان صلاتي و نسکي و محیای و مماتي لله رب العالمین نیت به خالص دی چې د الله د رضا دپاره زه دا ذبح کومه بالکل خالص د الله د رضا دپاره او دا هغه طریقه ده چې ما ته پیغمبر مبارک خوله کې راوله د الله د رضا دپاره نو دا قرباني شوه او که نیت تی د دیو چې غوښه به وکړم نیت تی د ریا دی چې ما خو هلکه قرباني وکړه دا مې وکړل نیت تی د ښودنې دی ګورې قصه دې ګډه وډه شوه نیت به خالص د رب العالمین دپاره کوې د کافرو دا رواجو چې هغوی به د بوتانو په نوم باندې څاروي حلالول مونږ به د بوت او د غیر الله په نوم څاروي نه حلالو مونږ به صرف او صرف د الله د رضا دپاره او د الله په نوم به څاروي حلالو نو په دې کې لږ سوچ وکئ ښه که یو پلار مالدار دی او زامن یې ګټه کوي او ټول شریکوال دي دې وخت کې شریک دي خو د هر چا پونچي جدا ده سبا ټول بیلیږي نو هر یو وایي چې دا خو زما حصه ده دا به بیلو پلار ورته وایي چې ټوله راوړی ما سره به پرتی زه به اختیارمند یم زه به لګوم زه به سبزي غوښه راوړم او که سبا تاسو بیلیدی خپله خپله حصه به در کوم نو ګورې بیا چې د هر یو دوی حصه ৭۶,۰۰۰ روپۍ ته شپږ او یو ته ورسېده هر یو بچې به قرباني کوي چې بالغان دي په نابالغه نشته
نو دې کې لږ زما وروڼو احتیاط وکړئ ګورې په دې سیز کې او چې بیا څاروی لالوې نو بهتره طریقه دا ده چې مخ ولې قبلې طرف ته کا او لاس پې وله وتړه څاروي سره به هم ظلم نه کوې چاړه به ورته ښه مضبوطه تېره کې او په ښي لاس باندې یا په خپله او یا هغه قصاب وکیل که چې ته زموږ د طرف نه د پنځو شپږو د طرف نه ته وکیل شوې او ته زموږ د طرف نه څاروی لال کا او یا دا یو زوی چې ورته ولاړ دی دا وکیل کا یا پلار د ټولو طرف نه دی وکیل شي چې دی الالوما او چاړه به ښه مضبوطه راکاږي او زر به چاړه راکاږي چې څاروي زر دمه شي او پاسانه حلال شي او سبب دا لالولو په وخت کې بسم الله والله اکبر رسول الله مبارک دقه فرمایلی بسم الله والله اکبر واو سره او که بسم الله الله اکبر و کافی ده که صرف بسم الله دی وی کافی ده که صرف الله اکبر دی کافی ده زمون خلق تکبیرات تشریق وی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ٹھیک ده یو مستحب ذکر دی خدا د ذبح په وخت کې د دې تکبیراتو د پیغمبر مبارک نه ثبوت نشتا ٹھیک ده کدی اوه نو ذبح دی اوشوا قربانی دی اوشولا ولیکن د ذبح په وخت کې بسم الله والله اکبر دا وایه که اوس اماله یو زنانه دی یو خور ده الله دې ډېره زیاته خوشحاله کړي ببار ملکې ده نو هغه کله کله د مسلو تپوسونه کوي نو وختي هم مانه د مسلې تپوس وکړه او راته ویې زه به بیان اورم هره جمعه اوري د هغې تپوس داسې تاسو ته هم ویم چې کوم سړی ډېر مالدار دی لکه یو سړي سره یو 2 کروڑ روپۍ دي یو 1.5 کروڑ روپۍ دي نو دا به یو قرباني کوي که 2 به کوي 3 به کوي یا یو انسان د اربونو مالک دی یا یو زنانه ده او زنانه ته د خاوند د طرف نه مال پاتې دی خاوند یې مړ شوی دی یا پلار یې مړ شوی دی لور ته پیسې پاتې زنانه او مثلا کروڑ 2-3 کروڑ روپۍ دي نو دا به څه کوي دا به یو قرباني پې واجبه که یو ځل صاحب د نصاب شو نو که یو انسان د کروڑونو مالک می نو واجبه پې یو ده البت په مستحبه طریقه ډېرې کولی شي لکه رسول الله مبارک 2 ګډانه لال کړي یو واجب دی او یو زیاتی نو که یو انسان کوي نو یو د په طریقه د واجبو کې یو د نفلیو کې بل د نفلیو کې خوښه خپله ده که هغې وکړې ښه کوې نه کړې څه ګناه پې نشته او زه خو یم یو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره وکړې دا مالداران چې دي حضور پاک له وکړې نیت پکې ده وکړې چې دی دا د پیغمبر د الله دپاره ذبحه د الله دپاره خو د پیغمبر مبارک د طرف نه شوه نو غوښه یې په خپله هم خوړی شي د خپلې قربانۍ د غوښې مثال یې شي مور پلار د پاره وکې ذبح د الله په نوم او مور پلار د پاره وکې دا د پلار د پاره کوم دا د مور د پاره کوم پلار مور دی وفات شوي دي نو دا د هغوی د پاره کومه وکړه چې مور پلار ته ثواب ورسېږي چې کوم مالدار خلک نو په یو ګډ اکتفا مه کوئ فک د واجب یو دی خو زیات هم کولی شي رکوټې څاروي مغشتې شي ما درته ویلو چې عمر یې 2 کالی او غټ څاروي مغشتې شي او په رکوټې ګډ چیلي کې یو قرباني کېږي ګورې 2 پکې نه کېږي او په میخه کې او په کټا کټي او په غوی کې 2 کسان شریکېدی شي که رکوټي وي او که غټ وي نو پکې که شریکېدی شي بعضې خلک وایي 3 او 4 شریکېدی شي په رکوټي څاروي کې یعنی کټي کې یا په رکوټي سخي کې چې 2 کالی نه چې 2 کالو ته عمر ورسېد 2 شریکېدی شي په یو ملالیدی شي په 3 کېدی شي په 4 په 5 په 6 په 9 کېدی شي دا پکې څه خاص فرق نشته دی بیا چې حلاله کې نو بعضې خلک پکې یو چل کوي اکثر د شریکې په قربانۍ کې یو یاره د مور خپې مې خوږېږي دا 2 خپې به پکې زما شي به ویې لکه زما د مور سر ډېر کمزوری دی نو دا مازغه به هغې له یوسمه بل وی یاره زما نیا چې ده که نه د هغې اینه لږه غوندې کمزورې ده دا اینه به پکې هغې له یوسمه نو دا نور غریبانان خو د غږ نشي کولی شرم د وجې نه خوړې یې نیږي ورې درته ګورې صفا خبره کومه زړه د یو هم ني نو داسې مه کوې بلکل داسې که د ټولو زړه وي او دا خپې د سره د یو کس وي نو بیا ټیک ده که د ټولو زړه وي او دا سر به د سره یو کس له ورکو نو بیا ټیک ده که د ټولو د زړه نه وي او وایي چې هلکه د اینه به د سره یو کس له ورکو نو دا بیا ټیک ده خو ما ته پته چې زړه نه زه راته صفا خبره کوم دا ما اورېدلې دي یو کس د سره خپې یوړې وایي د ما د نیا خپې خوږېږي راکړه چې هغه یوړی نور ویې وایي دا اوس ال دی وایي زمونږ نیا نشته ته وایي د هغې خپې نه خوږېږي څه بل ویلې زمونږ د مور خپې نه خوږېږي څه مې دا اوس څه کې قصه دې تباه و برباد کړه نو دا له نیګ ورې
نو ار یو شی اوه ځایه که که اویسی وي که څلور وي نو ار یو شی څلور ځایه کا او ښه په طریقې څلور اوه ځایه کا او زمونږ پښتانه بیا ډېر زبردست کار کوي یو ماشوم ته وایي مخه خوا کا اواز وکړه دا د چا دا د چا کېډو ګیلرک کار پکې وشي ښه په تله باندې تقسیم وکړه او خشته مدېدار هسې نه چې کوم پکې زوره وړي د قیمې خشته غوښه مخه خپل طرف ته ور واچوي دا کور ته یوسه او هغه هډوکي مډوکي بشیرجان ته ور په غاړه کړي چې دا ستا غوښه ډېره ده هډوکي دې کم دي او ته پکې د هډوکي وخورئ ها جي نو په ده قرباني کېږي زه خو به دې حلالوم بشیرجانه او ګوره داسې پروګرام دی که نه چې تاسو څاروي واخېسته ټولو وروڼو په شریکه واخېسته یو کس پکې پیسې زیاتې ورکړې نورې کمې ورکړې زموږ خپل بچو لکه هغوی والا راکولې ما سره یو نور راټول نور جل دي او زموږ په دوه کسه څاروي هغه دوی سره ما سره نور دي نو زامنو ما راکولې 100 روپۍ به مې راځي که د پاسه هغه پیسې ما هغوی له پنځلول ما پکې نور ټولې جیبه واچوي خو خبره ده مینځه واره خیر دی اچولی شي پکې خو دا هغوی ته ووایه خو داسې وکړه یو بل چل وکړه ښه طریقه دا ده چې که ته کومې پیسې د زوی په ځای اچې یا د بل په ځای هغه غله ورکړه وایي دا ما تاله صدقه درکړه شوی راکړه په قربانۍ کې حصه کار به آسان بشي نو زما وروڼو بیا چې کله حلال کې غوښه دا شوه سرمن قصاب له په قصابۍ کې ورنه کې د سرمن خو هسې هم سر خوړلی دی چې د خدای شان دی چې د قربانۍ ورځې چې سرمنې ارزانې شي دې مولیانو ته د خلکو چل جوړ کړی دی لکه دا سرمنې مولیانو له ورکول نو هغه پروس کالو کابل کالو نو هغه سرمنې خو چا نه اخېستې بلکل نا مولا لی راوړه استاد جی وایي دا سرمن والا وي مور دې پکې ونغاړه مور دې پکې ونغاړه چې نور کله قیمت کو نو په خپله به دې خرڅوله ماله دې نه راوړه او چې اوس پیسې نه کوي ما پسې راز غلی وایي مور دې پکې ونغاړه نو اوس خبره داسې ده چې که سرمن د قربانۍ به په اجرت کې قصاب نه دی قصاب اوسه خو خیر په اجرت کې به نه ورکوي چې دا واخله او دا اجرت شو بلکل به نه ورکوي سرمن نقد ځان له په استعمال کې راوستی شي ځان لته لمسې جوړه کا ځان لته بورقه جوړه کا اسم نشتا او که نقد سرمن چاله خیراتی مورکه ورکول شي مالدار له ورکول شي او غریب له ورکول شي نقد سرمن خو نقد سرمن جمعات لبنه ورکه جمعات باندې نه کیږي ګوري چا غریب چا انسان به مالک کې چې دا والا که غریب یې کمالدار خو که سرمن دې خرڅ کړه نو بیا به پیسې مالدار لنه ورکه بیا به خامخا غریب له ورکه نقد سرمن مالدار له ورکو شي غریب له خو که چې دې خرڅ دې کړه نو پیسې به بیا خامخا غریب له ورکه بیا به مالدار لنه ورکه زوی لور لا او پلار نکله نشي ورکول غریب له ورکه دا پیسې او زما وروڼو یو بله خبره وکم مولا لبه د سرمنې پیسې په اجرت ته امامتی کې نه ورکوي هسې وله ورکې خیراتي خو که ته ورته دا وایې چې زه به سرمنې در کوم مال امامتي کوه نو دا بیا په اجرت کې ورکول ګناه دي دا بیا ناروا دي هغه غوښې چې د کومې حاصلې کړې نو ټولې غوښې هم پخپله خوړی شي ځکه رسول الله مبارک یو حدیث کې ویلي چې کلوه وادخرو چې دا ستاسو ام خورئ او ذخیره هم کې یو کال پابندي لګولې وه چې 3 ورځو نه زیات به د قربانۍ غوښې نه خوري خو بیا هغه حکم منسوخ شوی دی نو که ټوله غوښه په فرج کې سنبالې او ټوله خورې نو قربانۍ ته د پې نقصان نه رسي خو زمونږ فقهاو لیکلي دي چې 3 ځایه کا یو عیسا په خپله وخوره او په خپلو بچو باندې دې وخوره ځان له وچول شي فرج کې میښودی شي یوه عیسا مسکینانو فقیرانو غریبانانو له ورکه چا چې قرباني نه ده کړې او یوه عیسا خپلو رشته دارانو له ورکه دا فقهاو یو بهتره طریقه د صدقې ښودلې ده نور که ټوله قرباني دې مساتله نو څه فرق پې نه پرېوځي ټوله دې ځان سره کېښوده نو فرق پې نه پرېوځي د قربانۍ د څاروي هغه چې کومه رسۍ ده اب هم خیرات کې کم زل پې د پاسه پروت دی اب هم خیرات کې او که قربانۍ له څاروي واخېسته او پی کولو پی به ترې نالې یخې اوبه به راوالې په غولانځ به رترمتیا کوه نو هغې سره هغه پی کلک شي او غلان درد نه کوي او که ډېر څاروی تنګ و پی رې بالفرض واغېشتله نو یا خو دا وکړه چې هغه پی واپس دې څاروي ته په بوسو کې واچوه چې ویس کړي
او یا غریب لور کا صدقه او خیرات کا او په خپل استعمال کې به نه راولي. دویمه خبره دا کومه چې بعضې وخت کې په دې سرکاري منډی کې یا یو انسان یو ځای وقف مختص کړي او کرایلی چې ماله به دونه څاروي چې اخلي خرڅ کې نو ماله به دونه پیسې راکې، دغه ټیکس ته یا د اجارې د پیسو ته سترګې ورې خړې نه کې، دا ګناه ده. ځکه هغه ورته یو ځای وقف کړی دی، که سرکار دی او که بل څوک دی، او هغه د هغې اجاره لي په یو شکل کې، په یو ټیکس شکل کې. نو خلک څه کوي؟ هلکه بس وي په 1 لک شو مازدیګر به کور کې راکې اوس یې بوځه. نو هلکه ولې ظلم کې زیاتې مه کوه. که په لاره کوڅه کې دې واغېشته نو منډی والا هم ظلم کوي چې خلکو پسې په لارو کوڅو کې زمونږ د دې مقبرې پورې ګرځي او چې څوک یې خرڅ کړي پیسې راکوه. نه، ستا حق هغه دی چې کوم ځای کې ستا منډی ده هغې پورې ستا حق دی، منډی نه بر ستا حق نشته. نو په دې څیزونو کې زما وروڼو لږ یو پوټې احتیاط وکړئ ښه، او د الله د رضا دپاره وکړئ، نیت د غوښو مه کوئ. او دا په کال کې یو ورځ را روانه ده، نو دا ورځ باندې دا قرباني وکړئ، په دې 3 ورځو کې الله پې خوشحاله کړئ. بل تاسو ته ما د رجوع ویلي که ستاسو یادي، نو د عرفې د ورځې روژه ما خو د 10 کې چې وسم کېږي 19، خو د عرفې د ورځې روژه د 19 په دې کې ډېر لوی ثواب دی. حضور پاک فرمایي چې د عرفې د ورځې په روژو کې الله پاک د 1 کال مخکنو او 1 کال وروستنو ګناهونه په الله معاف کوي. نو زمونږ د 9 ورځ د عرفې راځي ښه. ډېر خلک تپوس کوي سعودي سره وکړو که دی، نه زمونږ خپل ملک دی الحمدلله. زمونږ باقاعده اعلان د اختر شوی دی، د چهارشنبې په ورځ باندې اختر دی، حکومت هم د اعلان کړی دی، او چې کوم زمونږ نورې کمیټې دی هغوی هم د اعلان کړی دی. نو د 9 په ورځ باندې د عرفې ورځ راځي، د 9 په ورځ باندې روژه ونیسئ، ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی. او بیا به تکبیرات تشریق شروع کېږي. مختصرا درته ووایم د عرفې د ورځې د سحر مانځه پسې به تکبیرات تشریق شروع کېږي. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. لږ د امامانو منځ کې سره کوټ اختلاف پکې شته، هغه به وغورځو. مونږ به دا ووایو چې زنانه دې م وایي هر فرض مانځه پسې خو پټ دې م وایي، او سړی دې هر فرض مانځه پسې وایي خو پټ دې وایي، پس ښکاره دې وایي، په زوره دې وایي. سړی به په زوره وایي هر فرض مانځه پسې، او ښځه به پټ وایي. او یو ځل په زوره ویل د سړي دپاره او یو ځل د ښځې دپاره پټ ویل دا واجب دي. که ویې نه وي ګناهګار به شي. 2 ځله ویلی شي او 3 ځله ویلی شي. او دا تکبیرات او د اختر مانځه پسې واجب نه دي، هسې مستحب دي که څوک یې وایي. دا به کله ختمېږي؟ 30 منځونو پسې. دا زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حنفي مسلک دی، او دا مفتابهي دی، یعنی د اختر د 4مې ورځې د مازدیګره پورې ختمېږي. نو کال کې دا یو شی راځي همیشه خو نه، نو انشاءالله په دې باندې مونږ تاسو عمل کوو که خیر. زما عزتمند وروڼو د مناسب د دې موقع او مولانا یوسف احمد صاحب تاسو ته بیان وکړو، او دا ترتیب ما سخت کال دی ته وی بدلو. نور کله بیان د مانځه نه پسې هم خطبه هم بیانې، خو ما یې د قربانۍ ورځې دي او ګرمي ده، نو بیان به مخکې کړو د مانځه نه، مانځه پسې به هم خطبه ووایو او دعا به وکړو چې خلکو باندې ناوخته نه شي. اکثر د میرې خلک راځي نو په ټیم به ورسي، او که د کلي خلک هم نو په ټیم به ورسي. نو ګرمۍ نه مخکې به خپل چې کوم واجبات دی هغه به پوره کړي. زما وروڼو نن ورځ یو اهم عبادت الله پاک د نبی علیہ السلام مبارک په ژبه په مسلمانانو مقرر کړی دی چې هغې ته قرباني وایي. او قرباني څه شی دی؟ قرباني دا دی چې د الله په نوم باندې یو معین څاروی چې د هغې تعین نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی، دا خدای په نوم د لوی اختر په لومبۍ ورځ یا په 2مه یا په 3مه هغه ذبح شي. دې ته اضحیه وایي په عربۍ کې، او موږ خلک ورته قرباني وایو. دا څه شی دی؟ نن سبا بعضې وروڼه یو سوال کوي، خصوصا په دې فیسبک او په نټ، هغې وی د قربانۍ ته څه ضرورت دی؟ تاسو وینه تویوئ او ټول لختي د وینو نه ډکي، او بلا پیسې خلک ولګوي، او بلا څاروي حلال شي، دا پیسې نقد چاله ولې نه ورکوي؟
یا دا څاروي هسې چاته ولې نه بخی چې دا دومره څاروي حلال شي او دا په یو میډیا باندې د خلکو په نظر کې یو سوچ اچولی دی دا پیسې غریبانانو له ورکوي که دا دومره څاروي ولې ضایع کوي اور اتنے جانوروں کو کروڑوں اربوں جانوروں کو ذبح کرتے ہو اور ندیاں خون سے بری ہوئی ہوتے ہیں گوشت ضائع ہوتے ہیں یہ پیسے آپ خود کسی مسکین فقیر کو کیوں نہیں دیتے دا پدے سوشل میڈیا نن دا یو پروپیگنڈا روانہ دا یو خبر دا مارونو پہ جن مونگ یو مسلمانان ٹولو ہے الحمدللہ بیا زمون ایمان پا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ پاک پا قرآن شریف کے ممت اعلان کرے دے یو ذلنا بار بار اطویع اللہ و اطویع الرسول کہ زما بم تابیداری کوئے زما دا پیغمبر تابیداری بم کوئے او بیا رسول اللہ قرآن شریف کی فرمائی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اذا پیغمبر مبارک دا رسول اللہ مبارک مخالفت با اس وقت نکی او اغا زمانہ کی چکم مسلمانان و صحابہ کرام داغی پا نقش قدم بزی آمنو کما آمن الناس عقیدہ و عمل بدے اغا شانتی او کچا دا پیغمبر مخالفتو کو دا پیغمبر پا طریقہ لا ننا نسلی جہنم من بے دوزخ کے اٹم وساعت مصویر و دیر خراب دا ورطلو زیدے نو دا پیغمبر مخالفت باندے اللہ قرآن شریف کے سخ پشوی دے دا حضور پاک مخالفت بنکے پیغمبر کے دا شریعت کم خبر کردے دا نو اللہ وی وما ينتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا دے چے سوئی دے دا خلینا خپلا نکی دا دا اللہ دا طرفنا وحیدا یو صحابی دے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور پاک بس فرمائے لغو لکل دا خبر وورے دا مارونو نن دا خلق راوتر لیبرل ورطوئی زنه پیغام چې لیبرل مسلمان ستوي لیبرل خو نه ماته پیغمبر خولې دی نه ماته صحابه خولې دی لیبرل مسلمان په معنا د ما سو کوي کی لیبرل بده دی کوئی کم وی لیبرل هغه ته وای چې مسلمان دی می خو د يهودیت یو داسې کټوي وي چې هغه کې هر قسمه چاري هم پکې باټینګړي هم پکې د گازره چاري هم پکې د موله چاري لیبرل دی ته وای دوی چې مسلمان دی می خو د يهودیت یو نه خدیم پکې وي د عیسائیت یو نه خدیم پکې وي د هندو یو نه خدیم پکې وي د بت مت یو نه خدیم پکې وي او دې دی وی مسلمان خو آزاد خیال دی آزاد خیال دا چې د پیغمبر جال نه منم زما بجون آزادی دا مسلمانی دا نشتا دا اسلام نشتا دا نن چې ته لګې او اعتراض کې حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص چې به حضور پاک سوی غو لیکل صحابہ وتوی دا تسکے اتکتب کل شیء سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا حضور پاک نسا اور ٹول لکی او نبی علیہ السلام قد یکون فی الرضا والغضب کل یو شان حالی کل بل شان حالی ارسلی کے کل سڑی غصشی کل خلین یو خبرو دی کل بل نو دی لکل بنکل لار دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو وی سیب چی تسوی دیلی کم چی تا خلی مبارک نسو باسی و سکے ذلی کم حدیث خود خلق من قلبی نبی علیہ السلام کو ارسوی بعض وقت کے سڑی پا معاشرہ کے خوشتبیو کی غصو کی دخندہ خبرو کی نو تب ارسلی کے رسول اللہ مبارک سفر مائیں وی اکتب لکا اے عمر ابن العاص لکا والذی نفسی بیدہی زمادے پا اغذات قسمی کی خامدہ جا پہ اختیار کدا ما یخرج منہ الا حق واشار الى فیہ خلے مبارک تے گتونی ولا وی قسم پا خدے اغذات میں دی قسمی کی زماد سادہ چالاس کرا دے خلے نا چیوزی حق خبر بودی خراب بتنوزی رسول اللہ مبارک کہ فرمائی لی لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ مال نمونہ دا نو پیغمبر وی قربانی سے شیدا اضحیہ وتوی
سنت ابیکم ابراہیم، ستاسو دا پلار، یعنی دا خاندانی مذہب دے. خلق وی دا میں دا پلار نکا پارٹی دا نا پریدم، دا میں دا پلار نکا رسم دے نا پریدم. اللہ وی دا دے دا پلار نکا ابراہیم طریقہ دا بکے، ذبح بکے، علالہ بکے. اور ابراہیم علیہ السلام تا اللہ وی زوی لال کے اسماعیل علیہ السلام او پرے بزمکے غرزاو، بزمکے چکل زوی غرزاو او زوی علالو. نو زوی چاڑے کار نکو، نو زوی وطوی بابا دا ما سترگو تا جستا سترگی محمد کی گی تا چتا کار کولے شے. ما لوڑے کا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. بے مخبل لاندے کا او دا لاندے نے چاڑا چلولا او چاڑا کار نکی برنا اللہ گڑ راوس او اغی ذبح کو. ابراہیم علیہ السلام سمر ثواب شو، دمر ثواب اوشو چے سمر دزوی دا علالے دو ثواب کی گئی. اللہ سانتیارا وستا اے مسلمانانو، اے لیبرل خلقو، دا اعلان زماو رہے تاسو کہ تاسو مسلمانان یہ اوزان تا مسلمانان وائے نو دا پیغمبر اتباع بکوے. اور رسول اللہ مبارک فرمائی من کان عنده ساعت من المال وفی روایت من وجد مالا، چا سر چے مال بھی ولم یضحی قربانی نکلا نو زما عیدگاہ تا منزل دے نرازی. پیغمبر خدا ہوئے پیسے غریب لور کا. اے لیبرل، اے انکر پرسن چیتا ٹوک کے اسلام کو رہے پیسے غریب لور کا تو چی سلویخ لکو 50 لکو روپے تنخواہ لیتا غریب لولے نور کے. چندے والا مرگری چندہ کنڈوے ورسر ورسر، چندے والا مرگری پاس ہے اور چندہ ورسر کنڈوے تاسو بھی نے چی جماعت کی کار مار کی گی شیشے میں شیوڑیر کارو نہ پاتے دے چندے والا پاس ہے. لیبرل تو 40 لاکھ دا میاشت تنخواہ اخلے، 50 لاکھ اور 30 لاکھ اخلے تو غریب لولے نور کے. تا چے یو کور پہ اسلام آباد کے جوڑ کردے دے بل دے پلاہور کے جوڑ کردے دے بل دے پیخور کے یو خرص کے غریب لور کے کرنا. تو چے دا زوی وعدہ کے اوپاگے 6 لکھ روپے لگے غریب لولے نور کے. تو چے دا لور وعدہ کے اوپاگے غٹو غٹو شادی حالونو کے 10 لکھ روپے او 6 لکھ لگے او کالیگان او کٹون او سامانون کے غریب لولے نور کے. شریعت تا چے جوڑ کردے عمرے لمدہ پیسے غریب لور کا تنہ دیتا کم غریب لور کردے. حج لمدہ پیسے غریب لور کا. سباب ہوئے جماعت مجوڑا وکور منز کو پیسے غریب لور کا. زویم خزل دے 50 جوڑے جامع مکو دا غریب لور کا. تری جواب دا ہے لور چے دے ودی گی 10 بکسا جوڑے والا مجوڑا واقع غریب لور کا. دا غی جواب دا دے دان لبنگلہ مجوڑا وچی دوی لوادہ کے دا پیسے غریب لور کا. دے جواب دے یو موٹر دے 15 لکھ روپے موٹر دے کار کی گی شپیتو لکو یو لکھ روپو لینڈ روزر کے والے گر دے دا پیسے غریب لور کا. یو کارخانی پس بلا والے جوڑے دا پیسے غریب لور کا. غریب لور کا تا سر دا غریب غم دے. دا غریب غم رب العالمین سر دے. اللہ وی کہ مالدار سر اخبل زکاة او اخبل صدقہ او اخبل خیرات پا اخبل گوان کے ورکا قسم پا خودے کے غریب باتشی زکاة ورکے غریب خطر. نو قربانی با قسم منکو دا پیغمبر مبارک طریقہ دا چے چام قربانی نکلا وی عیدگاہ دی منزل نرازی او نن بتاسو یو نیت کوئے نیت تا تخیب سو کم چے قربانی کی دا سوچ ذہن کے واچوے ار یو سڑی بدا نیت کوئے چے تاسو تا دا ثواب و خیم کے ثواب ستا ہوئے. ار یو بدا نیت کوئے چے دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا پیغمبر مبارک وینا دا رسولت تا واجب دی پاہم. اللہ ابراہیم علیہ السلام تا دیوے زوے لال کا کہ ماں تا دیو اڈر کڑے بچے زوے لال کا نن ماں بچے لالا سنت کون کا نا کون سنت کون کا کہ اڈر دے کڑے بچے زوے لال کا اللہ ماں بزوے لالا خطابی گڑا لال کا غوے لال کا آغا قربانی کو نستابا دمر ثوابوشی لکا بچے چے چالال کڑے زوے چے چالال کڑے. داد ابراہیم علیہ السلام طریقہ شو مالنا فیہا زمان پا کسری دا اللہ رسولہ وی پہر ویخت او دا گٹ پہر وڑے باندے بطال خدای پاک یو اجر او یو نیکی در گئے زان پہ خوشحال کے ہوئے. دونن بطول مسلمانان قربانی کوئے کہ خیر انشاءاللہ کہ دا قربانی ساروی چا پا قرض روستی قرضون اخلاص کے
یو بل سره حساب کتابو کې اکثر یو کس پیسې ورکي وی بیا به وروستو درکو بیا وروستو نه ورکوي د یو قسم قرباني ونه شوه که داسې وي ښه په اطمینان سره خپلې پیسې بې باکه کې قصاب لبا سرمن په اجرت کې او په بیه نه ورکوي سرمن غریب له ورکوي خیراتی مالدار له ورکوي سرمن نقده مالدار هر چا له نقده سرمن ورکولی شي ځان له دې لمسې جوړی برقه جوړی جوړولی شي خو که دې خرڅ کړه بیا به پیسې خامخا غریب له ورکوي بیا به مالدار له نه ورکوي نقده په خپل استعمال کې به راوستی شي بل له ورکولی شي او که دې خرڅ کړه پیسې به لازما بیا په جومات هم بیا نه شي لګولی بیا به خامخا غریب له ورکوي او غوښې سره به څه کوئ نو برجونه خو به تاسو اخیستي که خیري که نه سنبالې کې که پکې چې که خیر انشاءالله بلې روجې ته ورسوئ غوښه درې ځایه کې یو ځای خیرات کې غریبانانو له ورکوئ چې چا قربانۍ نه کړې یو د رشته دارانو له یا چې کوم او بل که ټوله دې په پرچ کې سنبال کړه نو قربانۍ ته نقصان نه رسي قرباني دې کېږي خو د پیغمبر مبارک طریقه دا نه ده زما رونو وخت مونږ په کم مقرر کړی خو دا خلک را روان دي ما ته دې طرف نه ښکاري یو 15 منټه اخلم تاسو د یو قرباني ښیم نن خو د هغه قربانۍ اصل قرباني خو دغه وه چې مونږ وي یو بله قرباني درته ښیم او په هغې کې به زما ټول ملګري دلته ما سره نن ملګرتیا کوئ انشاءالله زما تاسو ټول مقتدیان یې زما ټول شاګردان یې چې زما بیان اوري که په موبایل اوري که داسې دا مې ټول شاګردان او مقتدیان دي نن ورځ به ما تاسو له نن ورځ په مینا کې دعاګانې کولې زما قسم دې قسم مې درته وخوړ ما په مینا کې ما په عرفات کې دعاګانې کړي خو بس نن د قسمت خبره ده اختر مو تاسو سره دی یو نو زما ستاسو د فایدې خبره ده خو زما رونه زړه مې در باندې خوږېږي نو یو خبره درته کوم ډېر خلک به چې پرشتو کې به یو بل سره روانې وي ډېر مسلمانان به چې یو بل سره به خبرې بندي په لاره چې ځي یو یو خوا ګوري بل بل خوا ګوري ډېر خلک به تره سره به رواني ماما سره به رواني سر سره به رواني زوم سره به رواني ډېر خلک چې ګاونډ کې به یو بل سره روانې وي نن به هغه خبرې ختمه کله چې رب العالمین دا مخلوق جوړ کړ دا صله رحمي خصوصا د رشتې صله رحمي دا پاسېده او الله پاکې دا الله خپل شان لایقه دې کلک رونیوه اخذ بحق الرحمن الله نے کلکه مطالبه وکړه الله ته مه 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 څه کې لکه څوک چې څوک داسې رونیسي الله خو داسې نیول نشي کېدی خو لکه څوک رونیسي داسې مه مه وی الله ما سره څه کې زه خو رشته یم زه خو صله رحمي یم وی تا سره څه کوم وی تا سره به دا کوم چې ستاسو خیال ساتي ځان ته به نږدې کوم او چې ستاسو خیال نه ساتي ځان نه به لرې کوم چې ستاسو خیال ساتي ځان ته به رانږدې کوم چې ستاسو خیال نه ساتي ځان نه به لرې کوم څوک چې صله رحمي نه کوي الله اعلان کړی دی زه به ځان ته نږدې کوم نه ځان نه به لرې کوم د خدای نزدېکت هم خوښ دی که د خدای لرېوالی هم خوښ دی جواب راکړې نزدېکت خوښ دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله رحمتونه تقسیمیږي د خدای فضل او د دوو کس یو بل سره روانه فرشتو ته وي لا حتی یصطلحا دا رکې لرې کې دا دواړه دې باندې رحمت ونه وروئ لرې کې تر څو چې دې دواړو یو بل سره جوړه نه کړی دوه شو او درېیمه واوره درېیمه د معلومو نبی علیه السلام فرمایي بهترین انسان په دغه دواړو کې څوک دی چې دا یو بل سره روان دی وی خیرهما الذي یبدأ بالسلام په ټولو کې بهترین هغه دی چې په سلام کې مخکې شي لازما پړه کې دا ګیلۍ یاره دی ماما خو ما سره ډېر بد کړی دی ماما وایي دی خورۍ ما سره ډېر بد کړی دی تره وایي ما سره ډېر واره بد کړی دی ورواره د تره نه ګیله من دی ما سره یې بد کړی دی رور وایي ما سره رور بد کړی دی بل رور وایي ما سره رور بد کړی دی زوم وایي ما سره سخر بد کړي سخر وایي ما سره زوم بد کړی دی د پیغمبر امتیان یو
ټول وای الحمدلله داسې نه شوق سره وای الحمدلله نور شوق سره وای الحمدلله موږ د پیغمبر مبارک خبره منو که خیر انشاءالله نو اوس چې د اختر مون وشي او فارغ شي که د قربانۍ نه مخکې وي که وروسته وي چې پرشتو کې د چا سره روانئ نو روغه به کوي انشاءالله بس که یو بل سره بعضې خلکو به یو بل سره مقدمې وي کوئ مقدمې که نه جوړ روانې ولې کوئ خیر دی وي داسې معمولي مقدمې مه کوئ ختمې کې خو جوړه به کوو اصل قرباني دا ده چې د دې نفس او د دې غصې او د صله رحمې د روانې د جوړېدو قرباني ورکې په نفس پکې ده نن به مونږ په ګډ پرېږدو نو حلالو به نن به په نفس پرېږدې نو نفس به حلالی نو چې څومره مسلمانان دي فرشتو کې یو بل سره روانې دي انشاءالله زما به خبره منې که خیري ټول به یو بل سره روغې کوې که خیري او که ته وایې چې زه خو ورځم روغه کوم ابه راسره کوي که نه کوي ستا ثواب وشو که هغه نه کوي ټوله ګناه او ټول وبال په هغه دی ادې نه کوي دا سوچ مه کوه ته ورشه پهل وکړه خیرهما ته به بهتر شي اخیري خبره دا کو زما څه موده مخکې والده صاحب وفات شوي وو ما له دا ټول کلي دا میرې تاسو ته پته او دا وطن راوچلې جنازه تاسو لیده څومره ډېر خلک راغلل زه خو ډېرو له نه یم تللی خو دا ما له چې رالل د الله د رضا دپاره رالل ما خو تاسو ته تېره اختر م ویلو چې زما خو د دې مدرسه کې درسي او په اکوړي کې مې درسي نو چې د درس وخت کې جنازه وي نو زه خو درس د پیغمبر مبارک حدیث قضا کول ګناه ده نو په درس کې ورته دوا وکړه زه ما خبروې نو چې خبر شم نو طالبانو ته یو درې ځله قل هو صورت ووایه تا 300 طالبان کو 900 دلته 1200 په کوړي کې چې درې ځله سورې اخلاص ولا وې نو ما په خیال کې د شلو جنازو نو ولدا بهتري نو زه خدا چل کوم چې د مړي نه خبر شم دا ولا کوم خو بیا هم دا قوم ډېر په محبت او ډېر په مینه زما د والدې صاحبې جنازې لمرالل دعاګانو لمرالل بیا زما ترور وفات شو چې ډېره منځګزار او عبادت ګزار هغې کې ما اعلان وکړ او د خلکو ته مې ویلو مې په کلي کې بس بسرور جوماتونو کې اعلان وکړې نورو کې مه کوې او مې بارم څوک مه خبروې ځکه چې مور نه مې دا خلک راوچلېدل په دې ګرمۍ کې بیا تکلیف نه ورکوو جنازه بیا شکر الحمدلله سره د هغې جنازه وشوه په جنازه کې مې اعلان کړی مې زه ګیله نه کوم د چا نه خیر دی ماله دعا له مه راځئ تعزیت له مه راځئ مور نه مې راغلی یې بس دغه ډېره وه زه ستاسو نه ډېر خوشحاله د خپلو مقتدیانو نه زما اواز کې څوک اوري ډېر خوشحاله په دې چې قسم د الله په ذات ته تخرم قسم ما ته خلکو ټېلیفونونه کړي دي چې د لک نه زیات درود شریف د 1 لک نه زیات 1 لک یو کس دا ذکر دا کړی دی زما مور ته بخښلی سورې یاسین شریف چا تلاوتونه چا ختمونه کړي دي څوک راغلي چا دعاګانې کړي دي زما اواز ته څوک هم اوري که په موبایل یې اوري او که داسې اوري زه د ټولو شکر ګزار یم ټولو دپاره دعا کوم چې الله دې ټولو له دنیا او د آخر خیر ورکړي او د چا چې مور پلار جمدي وي الله دې روغ صحتونه ورکړي او که د چا مړي خدای دې زما د مور سره او پلار سره وبخي خو تاسو ته نن یو اعلان کوم او دا چې د 3 ورځو نه زیات په شریعت کې تعزیت او دعاګانې نشته بس 3 ورځو پورې دي او بیا نه دي ګوره تاسو وینئ ما نن زه په مور دومره دړدېدلې یم چې که زما اړه تاسو وکته نو حیران به شئ زه دونه په ترور م خفه یم لیکن ما نن نوې جامې چولې ما په ټولو وروڼو باندې نوې جامې چولې زما په ټولو خویندو نوې جامې چولې ما په کور والاو په لوڼو پرونداریانو په ټولو نوې جامې نه چولې دا بدعت دا رسم دا خدای در باندې خوشحالي راوسته دې دپاره چې غم ختم شي نو تاسو ځان ته غم واپس تازه کوئ نه دا به ختمو دا رسم به نه کوو نو زه تاسو ټولو ته یو درخواست کوم په شریکه بدل ته زما مور ته زما ترور ته او نور هم ډېر مړي شوي دي په دې تورنځو کې په میره کې په غیر چاپېره علاقو دا چې څومره یوازې د کلي خلک نري بار نه م راغلي دي ټولو ته په شریکه یوه دوا وکړو او زه تاسو نه په دې نه خفه کېږم مه ماله راځئ دعا له
مچ بل چا کې مړي شوي دي هغوی له به هم دعا له نه ځئ تعزیت له غمونه تازه کول په شریعت کې ګناه ده غم به نه تازه کوئ زه په دې خوشحالېږم چې زما مور ته تاسو په خپل کور کې دعوا وکئ او دا رسم دی دا بدعت دی د دې نه به ځان ساتو بالکل چې ماله دعا له په اختر کې را نشئ مبارکۍ لکه څوک راځي زه ورته خوشحالېږم خو د دعا په نیت او د تعزیت په نیت باندې به بالکل نه راځئ زه نه خفه کېږم او چې نور هم څونه مړي شوي دي 3 ورځې شوي دي نو هغې له به هم نه ځئ ښه خو به داسې انشاءالله که دا د ستاسو شکریا ادا کوم د ټول قوم کلي میرې د ټولو خلکو شکریا ادا کوم د بار نه چې کوم رالل د هغوی هم شکریا ادا کوم زما مور ستاسو په دعاګانو ستاسو په جنازه او د خلکو په راتلو ډېره درنه شوې ده زما ترور هم داسې وه دعا وکئ او انشاءالله بس د مانځه نه پس به ما خو یې پوکم به کوو خو دا خلک راتله نو مونږ یو 10 منټه وروستو کوو مونځ کوو او د مانځه نه پس ما خپل تقریر خلاص کو مانځه نه پس به تقریر نی مانځه نه پس به خطبه ویم خو دا هم ووایئ چې خطبه اورېدل ګورې واجب دي که څوک د خطبې د اورېدو نه مخکې لاړ نو مجرم شو ګناهګار شو خطبه اورېدل واجب هسې نه څوک ده وایي چې تقریر خو یې مخکې وکړو راشه ځو به نه 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 تقریر ضروري نه دی خطبه ضروري ده نو په خطبه به زیات نه زیات 3 منټه لګي یا 2 منټه به لګي او چې ته لاړې نو ډېر لوی جرم او ګناه دی وکړه اورېدل یې واجب دي د خطبې نو تاسو به دا مهرباني کوئ چې څنګه مونځ وشي مانځه نه پس به زه خطبه ووایم خطبې نه پس به په جمع دعا وشي او بیا چې څومره ملګري یې ښه په خوشحالۍ باندې خپل قربانۍ وکړئ او دا ما چې راته د صلې رحمۍ د جوړوالي وې دا به انشاءالله وکړئ دعا وکړئ خدای زما والدې ته زما ترور ته دعا وکړئ د جمع چې الله مغفرت نصیب کړي په دې کلي کې ډېر مړي شوي دي د یو نوم به ساخلو خو چې څومره په دې کلي کې په دې میره کې عمرزی تورنګزی شیرپو تنګې غونډه ضلع چارسده غونډ مسلمانان ستاسو زمونږ چې څومره مشران میندې پلاران مخکې وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي خدای دا اختر د لوی مبارک ورځ په برکت باندې الله که په قبر کې دې پسه تیری وي او تکلیفات به په برزخ کې معافې کې خدایا دا لوی جمع ده او ستا دپاره الله بار روتی دي بار او نن الله په فرشتو فخر کوي خدای ډېره پاکه جمع ده نیک خلک د کلي نه ستا دپاره روتی دي او تکبیرات تشریق سره وینا کې روتی دي الله د دوی دا دعاګانې قبولې کړي خدای زمونږ مړي د دوی مړي ټول الله وبخې زما مور او ترور باندې قبر ګلې ګلزار کې د دې په مړو قبرونه ګلې ګلزار کې چې څومره بیماران دي الله تعالی شفا ورکړي الله قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي الله زمونږ فراخه روزي نصیب کړي او الله پاک زمونږ دا راتلل دا قربانۍ دا تکبیرات تشریق الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي برحمتک یا ارحم الراحمین یو خبره ده چې راتلو کې کده نه یېرو نو تلو کې چې دی نو په لاره تکبیرات تشریق به وایې ښه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد تکبیرات تشریق د پرون نه شروع شوي دي د اختر د څلورمې ورځې یعنی خالی اتوار گل نه دروازه د مازدیګر د پورې ما تکبیرات تشریق به خیر ان شاء الله ها واپس ہے کہ تکبیرات تشریق وائیں جمع صفونه برابر کے اللہ